روژې کې چې خلک وږي وي نو یو شمېر خوراکونه کې او په دې خوراکونو کې بیا خصوصا خواږه څیزونه خلک ډېر زیات د خپل روژه ماتي دپاره وړي، که پکې کیر دی او که مربا ده او که نور یو شمېر څیزونه دي. دلته کې هم په دې سټال باندې بلا ډېر خلک راغلي دي د لرې لرې نه، او دلته نه خپل کور دپاره خپل ځان دپاره او د روژه ماتي دپاره څیزونه اخلي. دا راته وایي چې څومره خلک د ورځې په حساب سره راځي، څومره مال د ورځې په حساب باندې تاسو وباسي او څه دلته نه خلک وړي. دا زموږ دکان د شپېته اویا کالو اتیا کالو نیکه د وخته، نو دلته کې موږ سره رسملۍ وي، کیر وي، ګادرو کیر، ساده کیر، مربع خرمانی والا، علی بخاري والا، ځلوبې، پی، ماسته، موږ سره هر شی وي. بس خلک راځي او پخوا چې مطلب دی چې یو سړی لږ ګراني ده سودا هماغه شان وړي، د یو سړی 500 وړي هغه به 300 وړي، پوه شئ، او باقي هماغه شان سیسټم روان دی او څه داسې کمې نشته. دا راته ووایئ چې مخکې به د 10 روپو څه کېدل هغه اوس په 100 روپۍ ختلي دي، آیا په ډبل شوي دي او که نه؟ په د هغې سره د ګاهک شمېره کمه شوې ده؟ دا ګورئ جي تاسو ته په خپله پته ده، د چیني کم دی ته لاړو، هر یو شی ګران دی، کم یو غوړي کم دی ته 400 روپۍ کیلو شو، نو هر یو شی ګران دی، نو په دې وجه باندې هر یو شی مخکې ګرانېږي، نو هر یو شی بس خلک وړي. خو تاسو ته مې یو سړی 500 وړي یا د 300 روپو وړي، 250 وړي، دغه بس نور څه نشته. یو جهان من نه د دوی وینا ده چې 13 کال بچا د 500 سودا وړه د خپل کور دپاره، د ګرانۍ د وجې نه هغه اوس د 300 سودا خپل کور دپاره وړي. خو د دې سره دا هم دی وایي چې چینی ګرانه شوه، نور چې کوم څیزونه په دې دکان کې خرڅېږي د هغوی میټیریل هم ګران شو، او د هغې د وجې نه اوس د هر یو څیز قیمت چې دی هغه مخ په بره روان دی.